السلام علیکم ورحمت الله. د محترم ورور سوال دا دی چې په یورپ کې ډېر خلک دي د کرسمس ورځ تجلیلوي. کرسمس څه ته ویل کېږي؟ عیسایان په دغه ورځ باندې د عیسی علیه السلام د ولادت ورځ هغه لمانځي. هلکه عیسی علیه السلام د الله زوی، نعوذ بالله من ذلک، دا په دې ورځ باندې پیدا شوی دی، موږ خوشحالي کوو. نو په دې کې ډېر مسلمان چې په یورپ ملکونو کې اوسېږي، خاص کر دوکانونه لري، مثال څوک شاپ، چکن شاپ دی، برګر دی، پیزا دی، هغه باندې لیکلي چې هیپي کرسمس، او یا تحفې د دې ورځ په مناسبت باندې ورکوي. یا څوک دوکانونه لري هغه کرسمس ټري ورته وایي، ونې هغه راوړي. څوک په مثال لا سانتا کلاس هغه سره شانتې دریشي شانتې راوړي. نو دغه شیونه کول د دې معنا ده چې هلکه زه ستا د عقیدې تایید کومه، زم دا منمه چې او عیسی علیه السلام نعوذ بالله من ذلک د الله زوی دی. نو دا کارونه نه یې کول پکار محترم ورونو. دې کې عیسی اخیستل غیر شعوري طور سره دا انسان د ایمان نه خلاصولی شي. ته هغوی ته دعوت نشي کولی، هغوی ته ویلی نشي چې دا ستا عقیده باطله ده، غلطه عقیده ده. الټه ته د هغوی د عقیدې تایید هم کوې چې دا شي نه خرڅې، نو دا به نه کړې. او دا چې مخکې نه ته دې خلکو ته دعوت وکړې او ستا په دې عقیدې باندې هغوی خبري چې سبا تا ته مبارکي هم درنه کړي چې تا ته وایي چې هیپي کرسمس او ته ورته چې سیم ټو یو. نو لکه ته خو د هغوی د عقیدې تایید به کړي. نو چې هلته اوسېږي د ژوند حصه هغه ګڼې چې لکه دې معاشره کې به زه اوسېږم، نو بیا داسې خو وکړه که نه چې دعوت خو هغو خلکو ته وکړه، د خپل عقیدې اظهار خو هغوی ته وکړه، ورته ووایه چې نه زما د عقیدې حصه دا نه ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله رسول دی، موږ یې داسې منو. نو ستا په دې خوشحالۍ کې زه شرکت نشم کولی. نو ملګرو ته موږ دا یو عرض هم ورته چې دغه شی کې شرکت مه کوئ، غیر شرعي کارونه یې ده.